يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلق د خپل رب عبادت کوي، هغه رب چې تاسو پیدا کړی ای او هغه کسون چې د تاسو نه مخکې وي د دې لپاره چې تاسو پرهیزګار شئ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هغه رب چې تاسو د پوره ځمکه فرش او اسمان چت جوړ کړی دی او د اسمان یې بنزل کړی دی، بیا یې په دغه سره د میوې څخه تاسو د پوره رزق رویستلی دی. نو د الله تعالی سره هیڅ قسمه شریکون مه جوړوئ، حال دا چې تاسو پیږئ. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. او که تاسو د هغه قرآن په هکله په کوم شک یې چې موږ په خپل بنده نازل کړی دی، نو د ده غوندې یو وړوکی سیرت راوړئ او د الله تعالی نه سوا خپل مددګاران راوغواړئ که تاسو رښتیني یئ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نو که تاسو دا کور ونه کړ او کله به هم ونه کړی شئ، نو د هغه یو نه ځون بچ کړئ چې خشاک یې خلک او کوڼي دي د کافرانو دپاره تیار کړل شوی دی.